الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. قدرمند ورونو، ډیر معاملات داسې چې زموږ او ستاسې په ژوند کې موږ دپاره یو درس جوړ شي. اکثره موږ او تاسې ګورو سبقونه او درسونه موږ او تاسې د کتابونو او د استادانو نه حاصلو، خو بعض وخت کې موږ ته زموږ د ژوند تجربات هم یو درس شي. همدغه راز په دنیا کې یو مرض ده چې هغه ډیرو انسانانو کې د هغه مرض د کم قوم، د کم قبیل یا د کم ملک پورې منحصر نه ده. هغه ملک په اکثر انسانانو کې موږ او تاسې وګورو شتون لري. هغه په زړونو کې ده. هغه مرض ته حسد ویلی شي، یو چا سره حسد کول. قدرمند ورونو، که یو څوک تاسې سره حسد کوي یا یو تاسې چا سره حسد کوئ، نو دا په دې معنا باندې چې تا سره نعمت ده، یو نعمت درته الله تعالی درکړی دی یا یو پیرزونه در باندې الله تعالی کړې ده، د بل انسان په تاسې باندې دغه پیرزونه یا دغه نعمت نه پیرزو کیږي چې الله تعالی د طرف نه په تاسې باندې کمه شوې ده. یا که چیرته ستاسې یو چا سره حسد وي، مثال د خبرې یو سړی د ښه علم والا ده، یا یو سړی د ښه لباس استعمالوي، یا یو سړی د ښه نوم لري، یا یو سړی د ښه علم لري، خلک د هغه سره محبت کوي، خلک د هغه تعریف کوي، په تاسو باندې بدې لګېږي. پوه شئ چې تاسو کې حسد ده او دا د حسد مرض تاسو په زړونو کې واقع شوی ده. د زړه نه د مرض تاسې باید چې وباسئ، ځکه که چیرته هم یو انسان په ښه ماحول کې، په ښه حالت کې، یو انسان د هغه تعریفات کېږي، یو انسان د هغه ښه نوم لري، نو هغه باندې دا د الله تعالی د طرف نه پیرزونه ده، دا ور باندې د الله تعالی د طرف نه نعمت ده. نو تاسې په دې وخت کې د هغه انسان سره حسد نه کوئ، بلکې دا یو قسم د تاسې د الله تعالی په پیرزونو باندې او د الله تعالی په خوښه باندې یو قسم ته نیوکه او اعتراض کوئ. نو تاسې کوشش وکړئ همیش دپاره چې د خپلو زړونو نه حسد وباسئ او تاسې توبه وباسئ باقاعده، او چې چاته الله کوم نعمت ورکړی دی تاسو ووایئ چې دا د الله تعالی طرف نه نعمت دی ورکړی دی، الله تعالی نه سوال وکړئ چې الله تعالی دې تاسو ته هم درکړي. همدغه راز قدرمند ورونو، چې کله هم تاسې په ژوند کې د کامیابیانو طرف ته، د پرمختګونو طرف ته روان شوئ او پرمختګ مو په ژوند کې کولو، نو ستاسې به ضرور حاسدین پیدا کیږي. داسې حاسدین به ستاسې پیدا شي چې تا به ورته په ژوند کې هېڅ نقصان نه رسولی، ته به هېڅ د هغه د پرمختګ په مخ کې څه خنډ نه یي، ته به د هغه د پرمختګ دپاره څه مانع نه یي، خو بیا به هم چې دی هغه تا پرمختګ ته نه پرېږدي، یا ستا په پرمختګ باندې به چې دی هغه سوځېږي، یا ستا پرمختګ به هغه نشي برداشت کولی. دا د انسانانو فطرت دی. خامخا داسې انسانانو سره تاسې په ژوند کې مخ کیږئ او دا خبره د حقایقو نه څه خلاف خبره نه ده. نو چې کله هم تاسې خپل حاسدین وګورئ، نو تاسې داسې مه وایئ چې ولې زما په ژوند کې حاسدین دي، بلکې تاسو ووایئ چې زه کامیاب شوم، زه کامیابي طرف ته روان یم. مثال د خبرې یو چا سره څه نشته دی او تا سره هم څه نشته، هغه هېڅکله هم تا سره حسد نه کوي. چې کله هم یو چا سره څه نشته او تاسې سره څه راغلل، تاسې شتمن شولئ، ستاسې په ژوند کې یو څه کامیابي راغله، نو بیا به هم ستاسې حاسدین هم پیدا شي، ستاسې مخالفین به هم پیدا شي. همدغه راز قدرمند ورونو، چې کله هم ستاسې حاسدین پیدا شول، تاسې کوشش کوئ چې هغوی ته دعاګانې کوئ، هغوی ته هم د پرمختګ لاره برابروئ، نصیحت ورته کوئ، هغوی ته هم د ترقي کولو لپاره لارښوونې کوئ، او کله هم داسې مه کوئ چې تاسې هغې ته پیغورونه ورکوئ، بلکې دا چې کومه پیرزونې او کوم نعمتونه د الله تعالی د طرف نه په تاسې باندې دي، دا د الله تعالی د طرف نه یو نعمت تاسو د ځان دپاره شمارئ. همدغه راز چې کله تاسې یو چا سره حسد کوئ، نو تاسې کوشش کوئ چې د هغه انسان نعمتونه دا د الله تعالی د طرف نه ګڼئ، هغه نعمتونه الله تعالی تاسې ته هم درکولی شي. همدغه راز قدرمند ورونو، چې کله هم تاسې یو چا سره حسد کوئ، نو بعض اهل علم دا طریقه ښایي چې تاسې هغه چې کومې اوبه څښي یا چې هغه کوم چای وڅښي، نو هغه راخلئ تاسې څښئ، د دې دپاره چې ستاسې د زړه نه کراهت وځي، ستاسې زړه هغه سره یو څه نږدې شي، ستاسې هغه سره محبت پیدا شي، او د یو انسان چې د بل انسان سره محبت پیدا شي، نو د هغه ترقي او د هغه پیرزونې هغه په بل انسان باندې بیا ښه لګېږي، په تاسې باندې بیا ښه لګېږي. خو که چېرته تاسې یو چا سره نفرت هم کوئ، په زړه کې ورسره حسد هم ساتئ، نو دې سره به چې په تاسو باندې کوم شته نعمتونه دي، الله تعالی به په تاسې باندې هغه نعمتونه ودرئ. چې کله هم تاسې یو چا سره حسد کوئ، تاسې به همیشه دپاره په مرضونو کې واقع کیږئ. هغه علما کرام دا مقوله وایي چې حاسد انسان همیشه دپاره په خپل اور کې سوځېږي. نو تاسې هم کوشش کوئ چې بل انسان ترقي کوي، هغې دپاره دعاګانې کوئ او د خپلې ترقي دپاره محنت کوئ. حاسد انسان همیشه دپاره سست انسان شمارل کیږي. محنتي انسان کله هم چا سره حسد نه کوي، ځکه هغه پوهېږي زه یو ورځ محنت کوم، هغه بل انسان چې کوم مقام ته رسېدلی دی، زه هم هغې مقام ته رسېدلی شم انشاءالله. او چې کله هم یو انسان کې سستي راشي، خپله په کور باندې ناستي، خپله په ځای باندې ناستي، هغه بیا نورو سره حسد کوي. نو تاسې هم کوشش کوئ چې خپل اعمال دا په حسد باندې مه بربادوئ،
خپلې نیکیانې دا په حسد باندې مه بربادوئ. که چا سره حسد کوئ نو تاسې زړه ته صبر ورکوئ، تاسې توبه وباسئ او تاسې د رب العالمین نه هم د پرمختګ سوال کوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.